أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د مسلمانی پنځه بناوي شپږمه فته ورونو، په تېره پنځمه فته کې موږ د اختر د لمانځه مسایل بیانول، د مخه تر دې چې هغه مسایل پای ته ورسیږي فته خلاصه سوه. نو اوس دا دی په دغه شپږمه فته کې هغه پاته مسایل بیانیږي. څرنګه چې په هغه فته کې موږ اته مسئلې بیان کړې وې، اوس به په نهمه مسئله شروع وکړو. نهمه مسئله: پر هغه کسانو چې د اختر لمونځ نه دی واجب، هغو ته هم د اختر تر لمانځه د مخه د نفلي لمانځه ادا کول مکروه دي. لسمه مسئله: امام یا خطیب به د کوچني اختر په خطبه کې و خلقو ته د صدقة الفطر یا سرسایه احکام وښیي، او د لوی اختر په خطبه کې به د اضحیه احکام وښیي. یولسمه مسئله: په لوی اختر کې د ذوالحجې د نهم تاریخ یا عرفات د ورځې د سهار تر فرض لمانځه وروسته او بیا د ذوالحجې د 14 تاریخ د مازدیګر د لمانځه تر ادا کولو پورې تر هر فرض لمانځه وروسته پر هر لمونځ کوونکي که نر وي که ښځه، که په جماعت لمونځ ادا کړي که یوازې، د تکبیر تشریق ویل لازم او واجب دی. تکبیر تشریق داسې ویل کیږي: الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نو دغه تکبیرونه د عرفات د ورځې د سهار تر فرض لمانځه وروسته شروع کیږي او بیا د 14 د ورځې د مازدیګر تر لمانځه وروسته ختمیږي، چې ویل یې تر هر فرض لمانځه وروسته پر هر لمونځ کوونکي که نر وي که ښځه، که په جماعت لمونځ ادا کړي که یوازې، واجب دی. مګر هو، نر به په لوړ آواز سره وایي او ښځه به قرار په کښته آواز سره وایي. 12مه مسئله: د لوی اختر تر لمانځه وروسته هم د تکبیر ویل واجب دی، او که تر هر لمانځه وروسته د امام تکبیر ویل هیر سوه، مقتدیان دې په لوړ آواز سره وایي. 14مه مسئله: د اختر لمونځ د ښار په متعددو مساجدو کې په اتفاق سره د علماو جائز او روا دی. 14مه مسئله: که یو څوک د اختر ولمانځه ته نور ورسېدی، جماعت ځینې تیر سو، بیا نو یوازې د اختر لمونځ نسي ادا کولی. دغه رنګه که یو څوک د اختر په لمانځه کې شریک وو او لمونځ یې په یوه شي سره فاسد سو، هغه هم نسي کولای چې د دغه لمانځه قضا راوړي، او قضا راوړل هم نه دي پر واجب. 15مه مسئله: که د یو عذر په واسطه د اختر په اوله ورځ د اختر لمونځ ونسو، په سبا یعنی د اختر په 2مه ورځ د لمونځ ادا کړي، او که د اختر په 2مه ورځ هم ونسو، دلته نو د لوی او کوچني اختر په لمانځه کې فرق شته. هغه دا چې د کوچني اختر لمونځ د اختر په 3مه ورځ نسي کولای، خو د لوی اختر لمونځ د اختر په 3مه ورځ هم کېدلی شي. 14مه مسئله: بېله عذره تر 12 تاریخ پورې د لوی اختر د لمانځه ځنډول د کراهیت سره روا دي.
یعنی ځنډول یې روا او مکروه دي. او د کوچني اختر د لمانځه و سبا ته بې له عذره نه دي روا ځنډول. او عذرونه متعدد شکلونه لري چې د هغو د جملې څخه ډېر شدید باران دی او یادا چې د میاشتې د لیدلو خبر د اختر په ورځ پس له زواله راورسېږي. اومه مسئله. ولسمه مسئله، که یو څوک هغه وخت ولمانځه ته ور داخل سو چې امام په اول رکعات کې د اختر تکبیرونه ویلي ول، اوس نو که امام ولاړ و او قرائت یې وایه، دی دې پس له نیت او تکبیر تحریمه څخه فورا هغه درې تکبیره ووایي. د امام قرائت د ده د تکبیرو مانع نه ګرځي. او که د رکوع په حالت کې په امام پسې ور ورسېدی، اوس نو که د ده غالبه ګمان دا و چې تکبیرات په ولاړې ووایم، د امام سره رکوع نیولی سم، پس له نیته او تکبیر تحریمه دي فورا په ولاړې درې تکبیره ووایي او رکوع ته دي پسې ولاړ سي. او که داسې ګمان و چې زه تکبیرات وایم رکوع را څخه تیریږي، نو پس له نیته او تکبیر تحریمه دي فورا و رکوع ته ولاړ سي او په رکوع کې دي د تسبیحاتو پر ځای تکبیرات وایي، ځکه تسبیحات سنت دي او تکبیرات واجب. او که بیا چیرې د ده تر تکبیراتو تر تمامېدو د مخه امام د رکوع څخه راپورته سو، د امام سره دي یو ځای د رکوع څخه راپورته سي او هغه پاته تکبیرات معاف دي. اتلسمه مسئله، که د یو چا څخه د اختر د لمانځه یو رکعات تیر سو او په دوهم رکعات کې جماعت ته ور داخل سو، نو کم وخت چې دغه تیر سوی رکعات بیا دی یوازې کوي، اول به قرائت ووایي او بیا به تر رکوع د مخه تکبیرات ووایي. نو لسمه مسئله، که د امام څخه په دوهم رکعات کې د تکبیرات ویل هیر سوه او رکوع ته ولاړی، په رکوع کې دې دغه تکبیرات ووایي، بیرته دې ولاړې ته نه راګرځي. او که فرضاً بیرته ودرېدی او تکبیرات یې وویل، لمونځ یې صحیح دی او په دواړو صورتو کې د ازدحام په خاطر سجده سهوه نه پر لازمیږي. پوښتنه، که یو څوک په ناسته کې و جماعت ته ور ورسېدی، یعنی په اتحیات کې د امام سره په لمانځه کې شریک سو، هغه به څه کوي؟ جواب، هغه به د امام تر سلام وروسته خپل 2 رکعات لمونځ سره د قرائت او تکبیراتو ادا کړي لکه دی چې امام وي. پوښتنه، څرنګه چې په اول رکعات کې تکبیرونه تر قرائت د مخه ویل کیږي، خو امام خطا وتی تر تکبیرو د مخه قرائت شروع کړي، څه به کوي؟ جواب، که امام الحمدلله او سورت دواړه وویل، لمونځ دې پسې پوره کړي. او که یوازې الحمدلله ویلې وه، نو دې تکبیرونه ووایي، بیرته دې الحمدلله او سورت ووایي. پوښتنه، د اختر د خطبې په شروع کې امام باید اول څه شی ووایي؟ جواب، د اولي خطبې تر شروع کېدو د مخه یا د خطبې په شروع کې امام باید نه تکبیره پرلپسې ووایي او د دوهمې خطبې په شروع کې 9 تکبیره ویل کیږي. پوښتنه، هغه کومې خطبې دي چې په الحمدلله سره شروع کیږي، چې په حمد سره شروع کیږي؟ جواب، هغه 3 خطبې دي. اول د جمعې د لمانځه خطبه، دوهم د استسقاء خطبه، دریم د نکاح خطبه. پوښتنه، هغه کومې خطبې دي چې په الله اکبر سره شروع کیږي؟ جواب، هغه 5 خطبې دي چې 2 یې د 2 اخترو دي او 3 د حج خطبې دي چې یوه په مکه مکرمه کې، بله په عرفات کې او دریمه یې په مینا کې ویل کیږي. او په اخترو کې د خطبې تر تمامېدو وروسته ښه او مستحب کار دا دی چې امام 14 تکبیره قرار د ځان سره ووایي او بیا د منبر څخه راکښته شي. پوښتنه، که د اختر تر لمانځه د مخه جنازه هم راوړه سوه، اوس به کوم لمونځ د مخه ادا کیږي؟ د اختر که د جنازې؟ جواب، د اختر لمونځ د مخه ادا کیږي،
خو د اختر د لمانځه خطبه باید د جنازې تر لمانځه وروسته وویل سي. پوښتنه: دا خو معلومه ده چې تکبیر تشریق تر فرض لمانځه وروسته ویل کیږي، خو که یو چا تر لمانځه وروسته خبرې وکړي یا یې بل داسې کار وکړي چې د لمانځه سره ضد او منافي و، هغه به تر دغه خبرو یا کار وروسته تکبیر وایي که یا؟ جواب: تکبیر باید د فرض لمانځه تر سلام وروسته متصل وویل سي. که د یو چا څخه داسې کار پیښ سو چې هغه د لمانځه د بنا کولو مانع و، د هغه څخه تکبیر ساقطیږي، نه به وایي. پوښتنه: که د یو چا څخه د ایام تشریق لمنځونه قضا سوه او د دغه لمنځو قضا یې په غیر ایام تشریق کې راوړل، آیا هلته به تکبیرونه ورسره وایي که یا؟ جواب: یا، نه به وایي. دغه رنګه کې د غیر ایام تشریق د لمنځو قضایي په ایام تشریق کې راوړل نه به وایي، مګر هو کې د دغه کال د ایام تشریق د لمنځو قضایي په دغه ایام تشریق کې راوړل، نو البته تکبیرونه به هم ورسره وایي. مثلا د ایام تشریق په ورځو کې د سهار لمونځ ځینې قضا سو او بیا یې د دغه لمانځه قضا په دغه ورځ راوړل، تکبیرونه به وایي. د لمر او سپوږمۍ د ترندې نیولو د لمانځه احکام. ورونو، لمر چې تندره ونیسي په عربي کې کسوف ورته وایي، او سپوږمۍ چې تندره ونیسي خسوف ورته ویل کیږي. او په سنت مطهره کې په دغه دواړو حالاتو کې د لمانځه ادا کول راغلي دي، چې اوس به د لمانځه طریقه او احکام درته بیان کړم. اول، د لمر تورېدل چې کسوف ورته ویل کیږي، او لمانځه ته یې صلات الکسوف ویل کیږي. صلات الکسوف سنت دی او په جماعت سره ادا کیږي، او د دغه جماعت امام به هغه څوک وي چې د جمعې د لمانځه امامت کوي، او که هغه امام نو موجود بیا نو جماعت نشته، او خلق به لمونځ جلا جلا کوي. او د کسوف لمونځ 2 رکعات دی، بې له اذانه او اقامته ادا کیږي. او د قرائت په باره کې 2 قول راغلي دي. په یو قول کې وایي د کسوف د لمانځه قرائت قرار ویل کیږي، او په بل قول کې وایي چې په زور ویل کیږي. د کسوف د لمانځه قرائت، رکوع او سجدې به اوږدوي. د الله عز وجل ذکر او دعاوی به تر هغو پورې کوي چې لمر روښانه کیږي. د کسوف په لمانځه کې خطبه نشته، نه د مخه تر لمانځه نه وروسته تر لمانځه. او د کسوف لمونځ به په اوقات مکروهه کې نه ادا کیږي، یعنی که د لمر د راختلو په وخت کې یا د استوا په وخت کې هغه چې لمر پر سر ودرېږي، یا پس له مازدیګره لمر تور سو تندرې ونیوي، په دغه وختو کې به د کسوف لمونځ نه کوي. پس له لمانځه به امام په ناسته سره دعا کوي، په دغه ناسته کې به مخ پر قبله وي، او که په ولاړه سره دعا کول مخ به د خلقو وخواته وي، او د دعا د پاره به منبر ته نه خیږي، او قوم به د امام پر دعا آمین آمین وایي. او د سپوږمۍ د تورېدو لمونځ جلا جلا کیږي، که څه هم په جماعت روا دی خو سنت نه دی. او دغه رنګه د شدید طوفاني باد په وخت کې او شدید تاریکی چې په ورځ کې پیښیږي، د زلزلې څخه، د ټکي څخه د بیرې په وخت کې، د دوامدار پرلپسې باران او واورې په وخت کې، یا د عامو مرضو په وخت کې ولمانځه ته رجوع کول سنت دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که مو د دغه بیرونکو شیانو څخه یو شی ولیدی ولمانځه ته رجوع وکړي. رواه البیهقي. ورونو، اوس به د دغه لمانځو مسائل د ښه پوهېدلو دپاره په اختصار سره د سوال او جواب پر قسم درته بیان کړم. پوښتنه: د لمر د تورېدلو په وخت کې مسلمانان په څه شي سره امر کړل شوي دي؟ جواب: که لمر تور سو
امام دی په خلقو 2 رکعات المنز بیل اذان او اقامت ادا کی او دغه المنز د نفل المانزه پر شکل ادا کیږي چې په هر رکعات کې 1 رکوع او 2 سجدي کیږي. په دغه المانزه کې به قرائت اوږدوي او پس له المانزه څخه به تر هغو پورې و الله جل جلاله ته دعا کوي تر څو چې لمر روښانه کیږي. پوښتنه: په دغه المانزه کې قرائت په زور ویل کیږي که قرار؟ جواب: د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په نیز قرار ویل کیږي او د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله په نیز په زور ویل کیږي. پوښتنه: د دغه المانزه امامت به څوک کوي؟ جواب: د دغه المانزه امامت به هغه څوک کوي چې د جمعې د المانزه امام وي او که بیا هغه امام نو حاضر خلق به بیل جمعته جلال منځ کوي. پوښتنه: آیا په صلات الکسوف کې خطبه سته؟ جواب: یا نه د مخه تر لمانځه خطبه سته نه وروسته تر لمانځه. پوښتنه: که سپوږمۍ توره سوه چې په عربي کې خسوف ورته وایي خلق به څه کوي؟ جواب: په خسوف کې به خلق بیل جماعته جلال منځ کوي. پوښتنه: آیا په کسوف او خسوف کې بیل المانزه او دعا څخه بل کار سته؟ جواب: په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: لمر او سپوږمۍ د الله عز وجل د آیاتو څخه 2 آیات یعنی علامې دي، نه د چا د مرګ او نه د چا د ژوند په خاطر توریږي. کم وخت دغه د دوی تورېدل ولیده الله عز وجل ته دعا کوي، لمونځ کوي او خیراتونه کوي. د استسقا د لمانځه احکام. ورون، د استسقا لفظي ترجمه یعنی د اوبکېدو غوښتنه او شرعا استسقا پر خاص ډول د باران و طلب ته ویل کیږي. استسقا یعنی طلب د باران پر 2 قسمه کېدلای شي چې دواړه قسمونه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ثابت او په سنت مطهره کې راغلي دي. اول، استسقا په داسې ډول سره دعا او استغفار دی چې امام به بیل المانزه په ولاړه مخ پر قبله دعا کوي، لاسونه به پورته کړي وي او خلق به مخ پر قبله ناست وي. د امام پر دعا به آمین آمین وای چې په دغه شکل کې نه د جماعت لمونځ سته نه خطبه او نه د پټو اړول سته. امام بخاری رحمه الله د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د جمعې په ورځ د هغې دروازې څخه چې منبر ته مخامخ و یو سړی و مسجد نبوي ته را داخل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و خطبه یې ویل. دغه سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ ودرېد او ویل: یا رسول الله، مالونه هلاک سوه او لارې قطع سوې و الله عز وجل ته دعا وکړه چې باران را باندې و اوروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه پورته کړه او ویل: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. انس رضی الله تعالی عنه وایي: په والله موږ په اسمان کې نه اوریاز لیدل نه د اوریاز یوه ټوټه، پر اسمان هیڅ شی نه و. او وایي: زموږ او د غره د درې په مابین کې هم نه کم کور و نه دیوال. نو وایي د دغه غره څخه لکه سپر داسې اوریاز راپورته سوه، یعنی داسې یو ټوټه اوریاز راپورته سوه. کم وخت چې د اسمان مابین ته راورسېدل نشر او ډیره سوه او بیا باران شروع سو. وایي: په والله موږ یوه هفته لمر ونه لیدی، یعنی د دغه وخت څخه یوه هفته پرله پسې باران اورېدی. او بیا په راتلونکې جمعه کې دغه سړی د هغې دروازې څخه و مسجد ته را داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و خطبه یې ویل. سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ ودرېدی او ویل: یا رسول الله، مالونه هلاک سوه او لارې قطع سوې و الله عز وجل ته دعا وکړه چې باران ودروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه پورته کړه او ویل: اللهم حوالینا ولا علینا
اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. یعنی الهی زموږ پر شاوخوا نه پر موږ، الهی پر غونډیو او دشتو او شیلو او د درختو د شنه کېدو پر ځایو. انس رضی الله تعالی عنه وایي باران ودرېدی او موږ چې د مسجد راووتو په لمر کې تلو. رواه البخاري. دا هغه استسقا وه چې بې له لمانځه یوازې دعا وه. دوهم هغه استسقا ده چې لمونځ پکښې ادا کیږي. د عباد ابن تمیم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې زما اکا راته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استسقا دپاره راووتی، مخ پر قبله ودرېدی او پټو یې واړاوه، بیا یې 2 رکعاته لمونځ ادا کړي او په دغه 2 رکعاته کې قرائت په جهر سره ووایه. رواه البخاري. مگر قوم یا مقتدیان به پټو نه اړوي او استسقا ته به غیر مسلم نه حاضریږي، او که یوازې کفار د استسقا دپاره راووتل پروا نه لري، او د استسقا دپاره به خلق 3 ورځې پرله پسې دشت او صحرا ته وځي. د مسلمانانو د امام او امیر دپاره ښه کار دا دی چې تر وتلو د مخه قوم په 3 ورځو روژه نیولو سره امر کړي او په توبه سره امر کړي چې الله عزوجل ته توبه وکاږي او ګناهونه پرېږدي. خو د توبې د شرطو څخه یو دا دی چې مظالم به و خپل اهل ته وردوي، یعنی حقوق دی و حقدارانو ته ورسوي. او که امام یا د مسلمانانو امیر مسلمانان پر روژه نیولو سره امر کړه، دغه روژه واجب او لازمه ده، ځکه د امام اطاعت په هغه شي کې چې ګناه نه وي واجب دی، په دې شرط چې دغه د روژې نیولو امر یې په منع ورځو کې نه وي. پس له روژه نیولو څخه به په 4مه ورځ امام او خلق پیاده په 13 او 15 کالو کې په خشوع او عاجزي خوار او ذلیله چې سرونه به کښته ځړولي وي دشت او صحرا ته راووځي، او هر ورځ به تر راوتلو د مخه صدقه او خیرات ورکوي، توبې به کاږي، استغفار به وایي او طلب د باران به په سپینږیرو سپینسرو ضعیفه او کوچنیانو سره کوي، ځکه د دوی دعا و قبلېدو ته نږدې ده. او که بیا باران دونه ډیر او پرلپسې سو چې خلقو ته یې ضرر رساوه، بیا یې نو پر شار او کلو د بندېدلو دپاره دعا پروا نه لري، او داسې دعا به کوي چې الهي پر هغه ځایو یې واوروي چې نفع او فایده رسوي، لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې وفرمایل اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. او که د قوم تر راوتلو د مخه باران وسو، بیا هم ښه او مستحب کار دادی چې د الله عزوجل د شکر د پاره راووځي او د نور یا نورو بارانو غوښتنه ځینې وکړي. د باران د اورېدلو په وخت کې دعا کول ښه او مستحب کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په 4 ځایو کې د آسمان دروازې خلاصېږي او دعا قبلیږي. اول کم وخت چې د جنگ د پاره 2 لښکره سره مخامخ سي، یعنی مسلمانان او کفار. دوهم د باران د اورېدلو په وخت کې. دریم د لمانځه د برپایه کېدو یا اقامت په وخت کې. څلورم د کعبې شریفې د لیدلو په وخت کې. او بل مستحب کار دادی چې و باران ته راووځي او خپل ځان په 2 څاڅکو سره لوند کړي او د تالندې د اورېدلو په وخت کې دغه دعا ویل ښه او مستحب کار دی. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. او وای اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك. او بل ښه او مستحب کار دادی چې د اوی او بارانیم زکو خلق د وچو او بیا بارانم زکو و خلقو ته د باران اورېدو دعاوی وکي. محترم ورونو، اوس به بیا هم دغه د استسقا مسائل په مختصر ډول سره د پوښتنې او جواب پر قسم درته بیان کوم. پوښتنه: استسقا څه معنا؟ جواب: استسقا معنا د کاغفی په وخت کې د باران غوښتنه. پوښتنه:
د استسقا په وخت کې یا د استسقا په لمانځه کې کم کارونه کیږي؟ جواب: په استسقا کې لمونځ مشروع دی مگر واجب نه دی. که یوازې پر دعا او استغفار کفایت وسی جائز او روا دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گای وخت د استسقا لمونځ ادا کړی دی او په ځینو وختو کې د جمعې په ورځ پر منبر د باران اوریدلو د پاره دعا کړې ده. پښتنه: که امام غوښته چې په خلقو د استسقا لمونځ ادا کړي څه به کوي؟ جواب: امام او خلق به دشت او صحرا ته پیاده، خوار، عاجزه او ذلیله چې سرونه یې ځړولي وي راووځي. امام به په دوی 2 رکعات لمونځ ادا کړي. په 2 رکعاتو کې قرائت په جهر ویل کیږي او بیا به 2 خطبه ووایي. د خطبه ویلو په وخت کې به مخ د خلقو و طرف ته وي. د خطبه ویلو په جریان کې به پټو واړوي. هغه داسې چې لوړ طرف به کښته کې او کښته طرف لوړ او د راسته اوږه طرف به پر چپه اوږه کې او د چپه اوږه طرف پر راسته اوږه. خو قوم به دغه د پټو اړول نه کوي. پس له خطبه به امام مخ پر قبله په دعا مشغول سي او خلق به مخ پر قبله ناست وي، دعا، استغفار او توبه به کوي. ښه کار دا دی چې استسقا او دعا په ضعیفه، سپینږیرو او کوچنیانو سره وسي او استسقا ته تر راوتلو د مخه صدقه او خیراتونه وسي. اوس به د امام او امامت احکام درته بیان کړم. امام یعنی مقتدا، هغه چې خلک یې په لمانځه کې متابعت کوي، او یا هغه څوک چې خلک یې په لمانځه او نورو اوامرو او نواهیو کې اطاعت او متابعت کوي. نو په دې حساب امامت پر 2 قسمه سو، چې اول یې امامت صغرا دی، هغه چې یوازې په لمانځه کې د خلقو امام وي. دوهم یې امامت کبرا دی، هغه چې په لمانځه اوامرو او نواهیو کې متابعت کیږي، چې دا نو د مسلمانانو امیر او خلیفہ دی. خو په دې بحث کې د امامت صغرا چې یوازې په لمانځه پورې تعلق لري مسائل بیانېږي. اوله مسئله: د نورانو د پاره په جماعت سره لمونځ کول سنت مؤکده دي، بلکې د واجب په درجه کې دي. د جماعت لمونځ ډیر زیات ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. رواه البخاري ومسلم. یعنی د جماعت لمونځ تر یوازې لمانځه 20 درجه فضیلت لري. 20 درجه تر ښه او لوړ دي. د عبد الله ابن عمر او ابو درداء رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: داسې درې نفر په یو کلی او صحرا کې نسته چې دوی د په جماعت سره لمونځ نه کوي مګر خامخا پر دوی شیطان احاطه کړی ده. نو لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ځکه شرموش هغه د رمې څخه جلا سوی پسه خوري. رواه احمد و ابو داود و النسائی. یعنی که درې نفر په یو کلی او صحرا کې وي او په جماعت سره لمونځ نکي ادا، نو پر هغو شیطان راګرځېدلی دی. پام کوه چې ته داسې ونه کې، ځکه شرموش هغه پسه خوري چې د رمې څخه جلا وي. او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل: زما د قسم په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، ما دا قصد وکړي چې د لرګو پر راټولولو امر وکم او لرګي راټول سي او بیا په لمانځه کولو سره امر وکم، د دغه لمانځه د پاره اذان وسی او بیا یو سړی امر کم چې د خلقو امامت وکي او بیا زه وهغه خلقو ته ورسم چې دغه د جماعت لمانځه ته نه دی راوتلی او د دوی کورونه پر دوی وسوځم. رواه البخاري. اوس نو دغه د جماعت د لمانځه د پاره امام پکار دی او دغه امامت به څوک کوي؟ امامت ډیر مهم او د ثواب ډک کار دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې امامت په د صلی الله علیه و آله وسلم پورې خاص او بیا تر د علیه الصلاة والسلام وروسته د خلفاء الراشدینو په عصر کې امامت د دوی خاصه وظیفه وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې دعا هم کړې ده چې الهي امامانو ته هدایت وکړي او مؤذنانو ته مغفرت وکړي.
دوهمه مسأله د امامت د صحت دپاره شپږ شرط دي، یعنی دغه شپږ شی به په امام کې موجود وي نو اقتدا پسې صحیح کیږي. اول اسلام، دوهم بلوغ، یعنی د بالغ مقتدی اقتدا په نابالغ امام پسې نه دروا، خو نابالغ هلکان په نابالغ امام پسې اقتدا کولای شي. دریم عقل، څلورم نروالی، په ښځه پسې د نر اقتدا نه دروا، یا دا چې د ښځې امامت د نر دپاره نه دی روا، خو ښځه په ښځې پسې د کراهیت سره اقتدا کولای شي. پنځم د قرآن مجید پر ویلو قدرت. شپږم امام به د عذرو څخه سالم وي، یعنی امام به معذوره نه وي، مثلا همیشه د پزې څخه وینه بهیږي، یا دا چې په بدن کې داسې زخم یا دانه ولري چې همیشه وینه یا نو ځینې راوځي، یا سلس البول وي، یا نیمه ګونګی وي. دریمه مسئله د اقتدا د صحت دپاره څوارلس شیه ضروري دي، یعنی دا چې د مقتدي اقتدا په امام پسې صحیح سي دغه څوارلس شیه شرط دي. که یو د دغو څوارلسو شرطو څخه نه وي موجود د مقتدي اقتدا نه صحیح کیږي. اول مقتدی به د امام د متابعت نیت کوي، هغه چې موږ وایو اقتدا مې ده په دا حاضر امام پسې، دا د متابعت نیت دی، او دغه نیت به د تکبیر تحریمه سره مشتی او یو ځای وي. دوهم نر امام به دا نیت لري چې ښځې په ما پسې اقتدا کولای شي. که امام د ښځو د امامت نیت نه درلودي نو د ښځو اقتدا نه ده پسې صحیح. دریم امام به تر مقتدیانو د مخه وي. څلورم د امام حال به د مقتدیانو تر حال کښته نه وي، مثلا امام نفل لمونځ کوي او مقتدی فرض، په دغسې حالت کې هم اقتدا نه ده صحیح. پنځم د امام او مقتدی لمونځ به یو وي، یعنی دواړه به د یوه وخت لمونځ ادا کوي، داسې نه چې امام د یوه وخت فرضي لمونځ کوي او مقتدی د بل وخت فرضي لمونځ. شپږم دا چې په څلور رکعتیزه لمانځه کې به پس له وخته څخه د مسافر مقتدی امام به مقیم نه وي. ښه متوجه سئ، د اقتدا د صحت دپاره شپږم شرط دا دی چې په څلور رکعتیزه لمانځه کې به پس له وخته څخه د مسافر مقتدی امام به مقیم نه وي. مثلا زه او ته سره ملګري، زه مسافر یم، ته مقیم، زما او ستا د دواړو څخه د ماپښین لمونځ قضا سو، اوس غواړو چې د دغه لمانځه قضا راوړو، زما اقتدا چې مسافر یم په تا پسې نه صحیح کیږي. د اقتدا د صحت دپاره اووم شرط دا دی چې د امام او مقتدیانو په مابین کې به د ښځو صف نه وي موجود. اتم د امام او مقتدیانو په مابین کې به دونه نهر یا واله نه وي موجوده چې په هغه کې کوچنۍ کښتۍ تګ کولی شي. نهم د امام او مقتدیانو په مابین کې به لار نه وي موجوده. لسم د امام او مقتدیانو په مابین کې به داسې فاصل دیوال نه وي موجود چې د امام حال د مقتدیانو څخه پټوي. یولسم داسې نه چې امام سپور او مقتدی پیاده وي، یا مقتدی سپور امام پیاده وي. دولسم داسې نه چې مقتدی بیل مرکب څخه د امام پر بل مرکب سپور وي. دیارلسم داسې نه چې امام په یوه کښتۍ کې وي او مقتدیان په بله کښتۍ کې. څوارلسم مقتدي ته باید د خپل امام څخه داسې شی نه وي ورمعلوم چې هغه د لمانځه فاسدونکی وي. که مقتدی په دې پوهېدی چې د ده امام په اوداسۍ لمانځه کې داسې کار کړی دی چې د ده په مذهب کې هغه کار د لمانځه فاسدونکی دی، بیا یې اقتدا نه پسې صحیح کېږي. څلورمه مسئله هر هغه څوک چې اودس یې تازه کړی وي په تیمم کوونکي پسې یې اقتدا صحیح ده. دغه رنګه هر هغه څوک چې د اوداسه اندامونه یې ټوله پرېولي وي په هغه چا پسې اقتدا صحیح ده
چې د ځینو اندامو د ماتوالي یا زخم په خاطر یې پر هغو مسح کړی وي یا یې پر موضوع مسح کړی وي او دغه رنګه د هغه مقتدي اقتدا چې په ولاړ لمونځ کوي په هغه امام پسې صحیح ده چې په ناسته لمونځ کوي. پنځمه مسئله، هغه څوک چې په اشاره سره لمونځ ادا کوي په هغه امام پسې اقتدا صحیح ده چې هغه هم په اشاره سره لمونځ ادا کوي، یعنی امام په اشاره لمونځ کوي او مقتدی هم په اشاره لمونځ کوي، دغه مقتدی اقتدا پسې صحیح ده. خو هغه څوک چې د لمانځه رکوع او سجده ادا کوي که څه هم په ناسته سره وي په هغه امام پسې چې رکوع او سجده په اشاره سره کوي اقتدا نشي کولای. شپږمه مسئله، د نفل کوونکي سړي اقتدا په هغه امام پسې چې فرض لمونځ ادا کوي صحیح او روا ده، خو د فرض کوونکي اقتدا په نفل کوونکي پسې نه ده روا. اومه مسئله، هر هغه امام چې پس لمانځه پوه او متوجه سو چې لمونځ یې د بیا اودسۍ په خاطر یا دا چې کالیه مردار و نو صحیح، پر دا لازمه ده چې د خپل قدرت پر اندازه ټول مقتدیان خبر کړي چې لمونځونه مو راوګرځوي او دی په خپل هم باید هغه لمونځ راوګرځوي. اوس په هغه عذرونه درته بیان کوم چې په هغو سره د جماعت لمونځ ساقطیږي یا پرېښول کېدلی شي. ورونو، څرنګه چې مخکې مو وویل چې جماعت سنت مؤکده بلکې د واجب په درجه کې دی او په پرېښولو یې سړی ګناهکاره کیږي، خو دغه جماعت ته حاضرېدل په یوه سره د دغه راتلونکو شیانو ساقطیږي. اول، داسې شدید باران چې و مسجد ته تلل مشکل سي. دوهم، شدید یخ. دریم، که پر دې بیرېدی چې زه جماعت ته ولاړ سم ما یا زما اولادو یا زما کورنۍ یا زما مال ته ضرر رسیږي. څلورم، شدیده تاریکه. پنځم، بندیګرت. شپږم، ړوندوالی. اووم، فلج کېدل. اتم، هغه څوک چې لاس یا پښه پرې وي. نهم، مریض. لسم، شل. یولسم، د لارو او کوڅو چې کړ کېدل. دولسم، ضعیفه سپینږیري. دیارلسم، د فقه مسائلو زده کول. څوارلسم، د لوږې په وخت کې د ډوډۍ حاضرېدل. پنځلسم، د مریض پرستاري کول. شپاړسم، د سفر د پاره آمادګي او تیاری نیول، خو په خپله په سفر کې د جماعت لمونځ نه ساقطیږي. اوولسم، په شپه کې شدید باد او توپان. اوس به هغه شیان در وښیم چې د امامت دپاره تر نورو ښه او بهتر دي. ورونو، د مسلمانانو په یوه ډله کې په دوی کې هغه تر ټولو عالم د امامت وړ او مستحق دی. که په علم کې تقریبا ټول سره برابر و، بیا نو په دوی کې قاری یعنی چې قرآن مجید یې ښه په تجوید سره زده وي او وایي، دغه د امامت حقدار دی. او که په قرائت کې هم سره برابر و، بیا نو هغه په دوی کې پرهیزګاره مستحق دی. که په تقوا او پرهیزګاری کې هم سره یو شی و، بیا نو هغه چې د عمر د لحاظه په دوی کې مشر دی هغه دی امامت وکړي. که په عمر کې هم سره یو شی و، بیا نو هر یو چې خوش اخلاق دی هغه دی لمونځ ورکړي. او بیا افضلیت د هغه چا دی چې په شکل او قیافه کې تر نورو شوي، او بیا هغه کسان چې د نسب د لحاظه تر نورو شوي لکه سید، او بیا هغه څوک چې ښه آواز لري، او بیا هغه څوک چې د لباس د لحاظه پاک او پاکیزه وي او د نظافت ډیر مراعات کوي، دغه حقدار دی. او که په دغه ټولو کارو کې سره یو شی او مساوي و، بیا نو اختیار د مقتدیانو دی. هر یو چې د اکثریت خوښ وي هغه دې د مخه کیږي. اوله مسئله، که خلق د شخصي اغراضو په خاطر بې له هغه کسانو څخه چې شرع ښوولي دي بل څوک امام وګرځاوه، ټوله ګناهکاره دي. دوهمه مسئله، د مرئي، ړانده، جاهل صحرایي، جاهل ولد زنا، فاسق یعنی هغه څوک چې په ښکاره سره د شریعت مخالف کارونه کوي، بدعتي یعنی هغه څوک چې مخالف کارونه په مذهب کې رواجوي، او هغه څوک چې لمونځ ډیر اوږدوي،
د دغو امامت مکروه دی. ورونو د صحرایي څخه هغه څوک مقصد دی چې د شرعي او د لمانځه د احکامو څخه بې خبره وي. په ولد زنا کې هم دغه شرط پروت دی. او د ړانده امامت په دې خاطر مکروه دی چې د خپلو کالو حفاظت نسی کولای، او کړانده د کالو او بدن د پاکی د حفاظت د پاره نفر درلوده بیا یې امامت نه دی مکروه. درېمه مسئله، که دوه نفرو په جماعت سره لمونځ ادا کاوه، مقتدی چې یو نفر دی باید د امام راسته طرف ته ودرېږي، او که مقتدیان تر یو نفر زیات و باید د امام تر شا په صف سره ودرېږي. څلورمه مسئله، د لمانځه د صفو په ترتیب کې اول باید د سړیانو صفونه وي، او بیا د کوچنیانو صفونه، تر هغه وروسته د نرښځیانو صفونه، او په آخر کې د ښځو صفونه. اوس به هغه شیان درته بیان کم چې مقتدی باید په هغو کې د امام متابعت وکړي یا ونه کړي. اوله مسئله، که امام د مخه تر دې چې مقتدی التحیات پای ته ورسوي سلام وګرځاوه، مقتدی باید التحیات پوره کړي او بیا سلام وګرځوي، ځکه د التحیات پوره ویل د لمانځه د واجباتو څخه دي. دوهمه مسئله، که امام د رکوع او سجدې څخه د مخه تر هغه راپورته سو چې مقتدی د رکوع یا سجدې تسبیحات 3 واره وایي، دا نه ده لازمه چې مقتدی 3 واره تسبیحات پوره کړي، بلکې د امام متابعت وکوي او راپورته کیږي به. درېمه مسئله، که امام په لمانځه کې یوه سجده زیاته وکړه یا تر آخري ناسته وروسته په هیره سره و بل زاید رکعات ته ولاړ سو، مقتدی باید د امام متابعت ونه کړي، بلکې فتحه دې ورکړي چې امام و خپل خطا او سهو ته متوجه سي. او که امام و زاید رکعات ته ولاړي او و دغه ولاړې ته دوام ورکړي، مقتدی دې په انتظار کښیني. که امام بیرته ناستې ته راوګرځېدي خو ښه ده ښه، مقتدی دې په سلام او سجده سهو کې متابعت وکړي. او که د زاید رکعات دپاره سجده وکړه، مقتدی دې یوازې سلام وګرځوي، نور نو د امام متابعت نسته. پوښتنه، هغه کم شیان دي که امام پرېښول مقتدی به هم پرېږدي او د امام متابعت به کوي؟ جواب، هغه 5 شی دي. اول، د اخترو د لمانځه تکبیرونه. دوهم، اوله ناسته. دریم، سجده تلاوت. څلورم، سجده سهو. پنځم، د روژې په وترو کې دعای قنوت. پنځم. پوښتنه، هغه کم کارونه دي که امام وکړه مقتدی به متابعت نه کوي؟ جواب، هغه 3 شی دي. اول، د جنازه په تکبیرو کې که امام تر 4 تکبیره زیات وویل مقتدی به متابعت نه کوي. دوهم، د کم رکن زیاتو، یعنی امام تر 2 سجدو زیات سجده کوي یا 2 واره رکوع کوي، پر مقتدی متابعت نشته. دریم، و 5 رکعات ته د امام ولاړېدل، پر مقتدی متابعت نشته. ورونو د فقه په کتابو کې دا قسم مسائل خورا ډیر دي چې په دغه صفتو کې د رانقلولو امکانات نشته. نو ښه خبره ده چې د مړي د غسل، کفن او د جنازې د لمانځه په بحث شروع وکړو. محترم ورونو، مرګ حق دی او هر چا ته راتلونکی دی. نو که یو مسلمان د احتضار یعنی روح ورکولو په حالت کې سو، دغه څوک که نر وي که ښځه باید ستونی ستخ داسې پرېیستل سي چې پښې یې د قبلې و طرف ته وي، او تر سر یې بالښت یا بل شی ورلاندې کړه سي چې مخ یې د قبلې و طرف ته سي، او که پر راسته اړخ مخ پر قبله پرېیستل سي هم صحیح ده. اقربا دې شاوخوا ورته کښیني، کلمه طیبه دې په لوړ آواز چې دی یې واوري ورته وایي. خو محتضر یعنی دغه څوک چې د روح ورکولو په حالت کې دی، دغه دې د کلمې په ویلو سره نه امر کوي، ځکه وخت ډیر نازک او د تکالیفو، دردو او زحمتو څخه ډک دی. دا نه ده معلومه چې تر خوله به څه راووځي، او که هر وخت دغه محتضر یو وار کلمه وویل، اقربا دې پټه خوله ورته کښیني او دا کوشش دې نه کوي چې پرله پسې کلمې ووایي، ځکه
ځکه چې په دغه وخت کې مقصد دا دی چې دغه محتضر آخري خبره د کلمې ویل وي او هغه مقصد حاصل شو. البته که دغه روح ورکوونکي پس له کلمه ویلو څخه نورې دنیوي خبرې وکړي، اقربات یې بیا په لوړ آواز سره کلمه ورته وایي چې دی هم کلمه ووایي. اوله مسئله، کم وخت چې د روح ورکوونکي ساه ژر ژر سوه او پښې یې سستې سوې، جګ یې نه سوای درولی، پزه یې ژړه او کږه سوه، ټیکونه یې ولوېده او کښته سوه، نو پوه سئ چې د روح وتل یې ډېر نږدې سوه. په دغه وخت کې باید بیا په لوړ آواز کلمه ورته وویل سي. دوهمه مسئله، د مرګ په سختیو کې د سوره یاسین ویل د سهولت او تخفیف سبب ګرځي، نو ځکه ښه او مستحب کار دا دی چې د روح ورکوونکي وسرته یاسین شریف وویل سي. درېیمه مسئله، د روح ورکوونکي په حضور باید دنیوي داسې خبرې ونسي چې د ده زړه و دنیا ته شوق او میلان پیدا کړي، ځکه دغه وخت د دنیا څخه د جلا کېدو او د الله عزوجل و حضور ته د ورتګ وخت دی. په دغه وخت کې د ده په حضور باید داسې خبرې وکړه سي چې دی د دنیا څخه متنفر او بیزاره سي او د الله عزوجل و طرف ته میل او رغبت پیدا سي. څلورمه مسئله، قدم لطفا فتا واړوه.